په پای کې یو ځل بیا د قطر دولت څخه مننه کوم چې له کلونو راهیسې زموږ د مذاکراتو کوربه‌توب کړی. همداراز د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز له مشر درانه ملګري پروفیسر برکات څخه مننه کوم چې نن یې ماته فرصت راکړ چې څو شیبې له تاسو سره پاتې شم. همداراز له ټولو راغلو مېلمنو مننه چې په دې ناسته کې مو له موږ سره ګډون کړی. ډېره زیاته مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه. ډېر تشکر جناب جاتماب سرپرست وزیر صاحب چې په ډېرو واضح شکل باندې مو د موقت حکومت په موقف باندې موږ ته معلومات راکړ. تاسو اورئ؟ ترجمه اورئ جناب وزیر صاحب؟ ترجمه اورئ؟ اوکې. که چېرته ماته اجازه راکړئ جناب وزیر صاحب، نو د اړیکو په هکله نړۍ سره زه به پیل وکم. تاسو ډېر واضح شکل باندې دې ته اشاره وکړله چې څومره مهمه ده چې باید ښې اړیکې ولرئ او داسې اړیکې وي چې باید دواړو خواوې یو بل ته احترام ولري، مداخله نه وي او دا یې چې باید وپوهېږي د دواړه هېوادونه د یو بل په موقف باندې باید وپوهېږي. نو زه به دغلته پیل وکړم که اجازه مو وي، یو څه موضوعاتو ته به اشاره وکړم چې دغه هکله باندې ورته اشاره کېږي چې ولې هغوی تر اوسه دغه اوسنی رژیم په کابل کې نه ده پیژندلی. مثلا داسې په سیاست کې باید ګډون ولري. دا ډېره مهمه ده چې ټولې خواوې باید په سیاست کې ګډون ولري. دې ته اشاره شوې ده دا یو خنډ ده ځکه تر اوسه پورې مثلا ستاسو حکومت په پیژندل شوی نه ده په رسمي شکل باندې. نو تاسو موږ ته کولی شئ چې په دې هکله باندې معلومات راکړئ چې تاسو دغه موضوع څنګه ګورئ چې همشموله وي، چې ټول باید پکې شامل وي. تاسو تنوع ته اشاره وکړله چې سیاسي تنوع یو حقیقت ده او باید ورته احترام وسي. تاسو دا څنګه ګورئ چې ټولې خواوې د باید پکې شاملي او په ځانګړې توګه تاسو د خپلو ویناو په پیل کې اشاره ورته وکړله چې طالبان کابل ته ورننوتل او په 14 اګست باندې د دې امکانات ول چې مثلا خبرې اترې وسي او بلې خوا سره مثلا د خبرو اترو تر وروسته مثلا وسي. څه وسول؟ هغه مذاکرات څنګه سول؟ هغه مذاکرات ادامه لري یا هغه مذاکرات پای ته رسېدلي دي یا بنبست سره مواجه دي چې مخ ته نه ځي؟ تاسو نور ګروپونه څنګه ګورئ چې په دې کې شاملېدلی سي یا د افغانستان په راتلونکي کې نور ګروپونه او نورې خواوې څنګه شاملېدلی سي جناب وزیر صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. موږ نه غوښتل چې کابل ته په دې شکل داخل شو، خو د کابل د ادارې مشر ډاکټر اشرف غني او د هغه ملګري هغوی وتښتېدل. په کابل کې د قدرت خلا رامنځته شوه او د کابل د ادارې مسلحو کسانو چې هلته څه پاته وو هغوی چور شروع کړو، د خلکو مالونه چورول. د کابل ولسونو له موږ غوښتنه وکړه چې کابل ته داخل شو او هلته امن ټینګ کړو. ښه به وای چې تر دې وخته ښه مفاهمه شوې وای، مذاکراتو نتیجه ورکړې وای او موږ یو ښې نتیجې ته رسېدلي وای او خو داسې د کابل ادارې هلته امن ټینګ نه کړی شو، نظم یې برقراره نه سوی ساتلی، نو دوی ولاړو. اوس راځم دې ته چې ټول شموله حکومت څه معنا او څنګه. ټول شموله حکومت که په دې معنا وي چې د حکومت ټول مامورین او ټول کارکوونکي په حکومت کې وي، نو د موږ په اوسني حکومت کې د تیر حکومت یو مامور هم موږ له وظیفې نه ده لرې کړی او له موږ سره د تیر حکومت 15 لکه مامورین چې په هغو کې لوړ رتبه او ټیټ رتبه کسان شته هغه له موږ سره کار کوي. یوازې په سیاسي بستونو کې تغییر راغلی ده او دا د ټولې دنیا تعامل ده. که د دنیا په ټولو حکومتونو دولتونو کې وکتل سي چې کله یوه ډله قدرت ته رسیږي نو هغه د بلې ډلې کابینه بدلوي. په افغانستان کې معینې کار شوی دی. که خبره د قومونو د اشتراک وي نو په افغانستان کې داسې قوم نسته چې د افغانستان په کابینه کې د هغوی نمایندګي ونه لري. او که خبره د افغانستان د مسلکي شخصیتونو وي نو د افغانستان ټولې ادارې مسلکي خلک چلوي. د مثال په ډول زه د وزیر خارجه په حیث باندې د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی یم. له ما سره 15 ملګري به نه وي راغلي، خو په زرهاوو زاړه کسان، مخکیني کسان، تعلیم یافته کسان، د ماسټریو دکترا درلودونکي کسان کار راسره کوي. که موږ د صحت وزارت ته نوی وزیر ورټاکلی خو له هغه سره تر 40 زره زیات پخواني کسان کار کوي. همداسې په نورو برخو کې البته دومره غټ تحول
او انقلابي تحول داسې تکامل ته رسیږي دا وخت اړتیا لري او زه امید لرم چې موږ به په آینده کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو او ښه پرمختګونه به ولرو او داسې یو نظام به قوي جوړ او په پښو ودرېږي او لا به مضبوط شي چې افغانانو ته به خدمت هم وکړای شي او له نړیوالو سره به ښه تعامل هم ولري. ډیر تشکر، ډیر مننه. اوس دا بلې پوښتنې ته ما راولي جناب وزیر صاحب، تاسو دا ومنله چې 15 لکه ملکی کارمندان کار کوي، کې ښځې هم شامل دي جناب وزیر صاحب، او دا یو ډیره مهمه مسله ده ځکه چې نه تنها د نړیوالې ټولنې د لیدلوري لخوا څه مهمه ده، د افغانستان ټولنې لپاره هم مهمه ده. د 40 کالو د شخړو څخه وروسته داسې کورنۍ دي چې تنها ښځې د هغوی مثلا کور چلوي، نو بهترین کار د هغوی لپاره همدغه ده چې مثلا وظیفه ولري او د همغه خوا څخه مثلا کور وچلولی شي. په دغه 15 لکه کارمندانو کې ښځې هم شامل دي او دوی بیرته خپلو کارونو ته راغلي دي جناب وزیر صاحب که یا؟ بله، په تیر حکومت کې چې څومره نارینه و زنانه و کار کاوه هغوی نه یوه هم نه ده منفکه سوې، یوه هم له وظیفې نه ده لرې سوې او له نیکه مرغه چې زموږ حکومت په دې وتوانېدو چې هغوی ته اوس معاشات شروع کړو او حتی د هغه وخت معاش یې ورته ورکړو چې اشرف غني په کابل باندې حکیم و او هغه نه ورکړی. موږ د هغو میاشتو معاشات هم نیمو وزارتو ته اجرا کړي دي او د پاته نیمو وزارتو اجرا دوام لري چې عواید راځي د دوی معاشات ورباندې اجرا کیږي. د ښځو په برخه کې باید ووایم چې د صحت په برخه کې 100% ښځې کار کوي، د تعلیم په برخه کې 50% او اوس خو تر 80% پورې ورسېدي چې تعلیمي ادارې فعال دي او کومې ادارې چې تر اوسه نه دي فعاله سوې هغوی څه ځانګړیو ترتیباتو ته ضرورت لري، لکه د اسلامي نړۍ په ځینو هیوادو کې چې یو له هغو نه د ځوانو نجونو او د ځوانو هلکانو هغه د چوکیو او د درسګاهو د جلاوالي مسله ده او د دې دپاره د نورو سهولتونو مسله ده. له دې نه علاوه د حکومت په ځینو نورو شعبو کې په نورو ادارو کې د مثال په ډول په دې وروستیو کې د پاسپورټ شعبه فعاله شوه، هغې ته چې څومره ښځینه کارمندانې وي ټولې دعوت شوې، هغوی په کار شروع وکړه. همداسې چې د حکومت ادارې فعاله کېږي همدا شی انکشاف ورسره پیدا کوي. نو په دې برخه کې هغوی ته او څوک چې تر اوسه پورې کومې زنانه کار ته نه دي حاضرې سوې هغوی ته معاشونه ورکول کېږي او معاشات یې نه دي قطع سوي. Even they still haven't come to their work. او کولی شئ تاسو موږ ته دغه هم ووایئ ستاسو اصلي د عوایدو منابع څه دي چې تاسو د دوی معاشونه ورکوئ؟ څه چې موږ خبر یو، څه چې خبرونو کې ویل کېږي چې امریکا خو 9 میلیارد ډالر منجمد کړي دي چې د افغانستان دارایی ده که نه، او بانکي سیستم هم فلج دی. نو ستاسو اصلي د عوایدو سرچینې څه دي او دغه معاشونه څنګه تقسیموئ؟ که بانکي سیستم کار نه کوي نو دا معاشونه څنګه ورکول کېږي دوی ته؟ اول خو باید ووایم چې د امریکا غوندې یو لوی هیواد چې د غریب ولس عایداتو باندې بندیز لګوي او د در بدره جنګ ځپلو افغانانو معاشات کنګل کوي، واقعیت د امریکایانو د خوا نه به د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. د دې په ځای چې امریکا د موږ کنډر در بدره هیواد را تاباد کړی وای، د دې په ځای چې هغه نظم او هغه سهولتونه چې اسلامي امارت امریکایانو ته د وتو په وخت کې ورکړو چې د 18 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې چې دوی په زرهاو کسان ایستل یو چاته هم ضرر ونه رسېدو. کاشکې د هغوی په عوض کې بیرته له افغانانو سره احسانات کړي وای، کاشکې د هغوی شتمني نه وای کنګل کړې. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه چې هغه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانخلي. راځو د عایداتو منابعو ته په افغانستان کې ګمرکات شته، محصول شته او د زراعت عواید شته، د ښاروالۍ عواید شته، همدارنګه د حکومت په مختلفو برخو کې عواید لري او دا عواید ورځ په ورځ
زیاتیږي. لویه خبره دا ده چې هلته شفافیت رامنځته سو، هلته د خیانت مخه ونیول سوه، هلته اوس څومره عاید لاسته راځي هغه تر خپله ځایه رسیږي. نو ځکه موږ وتوانېدلو چې خپل نظامي قطاعات هم وساتو او هغوی هم اکمال کو او 15 لکه ملکي مامورینو ته هم معاشات ور شروع کو، په داسې حال کې چې هیچا هم په دې برخه کې له موږ سره مرسته نه ده کړې.